बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ नन्हे چې زموږ کوم کلاس ته ادارې د پروډکټ لیسټینګ ریلیټډ که مطلب چېرته موږ په ټیک ټاک شاپ باندې پروډکټ لیسټینګ کوو موږ پروډکټ لیست کوو نو موږ به څنګه خپل پروډکټ لیست کوو په ټیک ټاک شاپ باندې که چېرته تاسو په ډومبي ځل باندې په ټیک ټاک شاپ باندې پروډکټ لیست کوئ نو تاسو به څنګه یو پروفیشنل لیسټینګ چې دی هغه به تاسو کریټ کوئ. ټیک شو. ویډیو به مختصر وي خو ان شاء الله د دې ویډیو د کتل نه بعد به تاسو بالکل په اسانه سره خپل لیسټینګ په ټیک ټاک شاپ باندې کریټ کولی شئ. ها اوس به موږ لیسټینګ څنګه کریټ کوو چې کله تاسو د ټیک ټاک شاپ ډیشبورډ اوپن کړئ فرست ټایم باندې. ټیک شو. تاسو ته به داسې ډیشبورډ اوپن شي. صحیح شو. انټرفیس به تاسو سره اوپن شي نو دلته تاسو کتلی شئ دلته موږ سره آپشن دی پروډکټس. موږ په دې باندې کلیک وکړو. اوس دلته موږ سره بل آپشن دی اډ پروډکټس. په دې باندې به موږ کلیک وکړو. ها د ټیک ټاک شاپ ډیشبورډ چې دی سیلر سنټر اوس ډیر زیات اپډیټ شوی دی. صحیح ده. دلته تاسو کتلی شئ دلته موږ سره څلور آپشن رااله. اوس لومبی دی موږ سره اډ پروډکټس. که مطلب چېرته تاسو په سنگل پروډکټ چې دی هغه تاسو لیست کوئ د ایمیجز په تھرو باندې. صحیح شو. د تصویر په تھرو باندې نو هغه تاسو د دې ځای نه کولی شئ. اوس چې دا ډیر زیات مطلب اپډیټ شوی دی او لیسټینګ چې دی په ټیک ټاک شاپ باندې ډیر زیات اسانه ډیر زیات ایزی دی. د دې ځای اډ پروډکټ دلته موږ سره یو آپشن دی لاندې تاسو کتلی شئ اپلوډ فایل. تاسو به صرف د پروډکټ تصویر چې دی ایمیج یا به تاسو اپلوډ کړئ او د هغې ریلیټډ به تاسو سره ټایټل راشي ډسکرپشن د پروډکټ ریلیټډ چې څومره ډیټیل دی هغه به تاسو سره اتوماتیک چې دی هغه به اډ شي. ټیک شو. بل دی موږ سره لیست وذ یو آر ایل. ټیک شو. که چېرته مطلب تاسو یو پروډکټ چې دی آلریډي په شوپیفای یا مطلب ویب سایټ باندې لیست کړی وي تاسو به سمپل د هغې یو آر ایل به راوالئ هغه دلته کاپي کوئ او د هغې په تھرو باندې به تاسو خپل لیسټینګ چې دی هغه به کریټ کړئ. بل دی موږ سره بلک لیسټینګ. مطلب چېرته تاسو په یو ټایم کې تاسو سره ډیر زیات پروډکټس وي او تاسو د هغې لیسټینګ مطلب کریټ کول غواړئ نو تاسو به څه وکئ ایکسل شیټ کې به تاسو سره وي ایکسل شیټ کې پروډکټس چې څومره پروډکټس دي بلکې زیات پروډکټس شیټ به تاسو دلته اپلوډ کړئ او د هغې مطابق به تاسو خپل لیسټینګ کریټ کړئ. بل دی موږ سره سینډ وذ ادر پلیټفارمز. که مطلب چېرته ستاسو پروډکټ چې دی آلریډي امازون شوپیفای وغیره باندې لیست وي هلته ایکټیو وي ستاسو لیسټینګ او تاسو هغه ایپ چې دی هغه تاسو دې سره کنیکټ کول غواړئ نو هغه تاسو دې ځای نه سینک کولی شئ. خو زموږ کار چې دی هغه دی اډ پروډکټ. صحیح شو. اډ پروډکټ دلته موږ سمپل د پروډکټ ایمیج به راوالو او موږ سره به د هغې ریلیټډ ټول ډیټیل چې دي هغه به تاسو سره دلته اتوماتیکلی هغه به تاسو سره اډ شي. مخکې به چې و که نه موږ به هر یو څیز چې دی هغه به موږ په خپله اډ کوو که ټایټل و که ډسکرپشن و یا نور ریلیټډ پروډکټ ریلیټډ چې څومره انفارمیشن دی به موږ خپله اډ کول. خو اوس چې دی اتوماتیکلی هغه به دلته موږ سره اډ کېږي. خو دې کې یو خبره ده تاسو به یو خبره چې دی هغه به خپل ذهن کې کېنوئ که چېرته ستاسو پروډکټ ستاسو لیسټینګ آلریډي په ټیک ټاک شاپ باندې موجود وي مطلب ستاسو لیسټینګ چې دی دغه پروډکټ چې دی آلریډي لیست شوی وي نورو کسانو لیست کړی وي نو تاسو ته چې دی ټیک ټاک شاپ به بیا بالکل ایکوریټ معلومات درکړي د هغه پروډکټ مطلب د هغې نه د څه انفارمیشن راخلي هغه ډیټیل رالي سیم او دلته تاسو ته اډ کوي نو هغه بالکل ایکوریټ او صحیح معلومات. صحیح شو. که چېرته ستاسو لیسټینګ آلریډي ستاسو پروډکټ چې دی آلریډي په ټیک ټاک شاپ باندې موجود وي نور کسانو لیست کړی خو که چېرته لیست نه وي او په فرست ټایم باندې تاسو یو پروډکټ لیست کوئ نو تاسو به کوشش کوئ چې دا کوم انفارمیشن دلته موږ سره د پروډکټ ډیټیل موږ سره اډ شي هغه به موږ ریویو کوو ګورو به یې هغې کې چې کوم غلطۍ وي کوم مسټیکس وي هغه بیا موږ صحیح کوو ریزالو کوو. ټیک شو. ځکه چې دا هر څه کېږي دا په اے آی باندې کېږي او دا ضروري نه ده چې اے آی چې دی هغه مطلب 100% هغه ایکوریټ وي. ټیک شو. خو موږ به دلته داسې وکړو اپلوډ فایل باندې به کلیک وکړم. دلته چې دی دا زما د پروډکټ تصویران دي. ټیک شو. دا ټول نو ما سره چې کوم مین ایمیج دی هغه دی دا تصویر زما د پروډکټ.
دا ما اډ کو. اوس دلته چې ما سره ټایټل هم جوړ شي او دغه چې کیټګوري هم ما سره اتوماتیکلی دلته راشي. صحیح شو. دا ما سره کیټګوري شو او دا دی د پروډکټ نیم، مطلب دا دی ټایټل. اوس د دې نه بعد به موږ کو جنریټ لیسټینګ. ګوره لیسټینګ به اتوماتیکلی یا به جنریټ شي، جوړ بشي، کریټ بشي. صحیح شو. دې ته به تاسو لږ رنګ ویټ وکړئ، دا به لوډینګ کوي. ها تاسو کتلی شئ دلته موږ سره ټول ډیټیل چې دی هغه اتوماتیکلی هغه اډ شو، ډسکرپشن وغیرہ ټول هر څه چې دی هغه اډ شو. خو دا موږ یو ځل بیا هم ریویو کوو. ګوره زما پروډکټ چې دی بالکل جنریک پروډکټ دی، کیټګوري هم زما ټیک ده، ټایټل هم زما ټیک دی. جنریک پروډکټ دی، دی اتوماتیکلی دلته دا نو برانډ کړی دی. نو ټیک دی، بالکل صحیح شو. دا ډیټیل چې دی دا هم بالکل صحیح دی. ټایټل ډسکرپشن چې دی دا هم ټیک دی. خو دلته ما سره یو مسټیک شوی دی. دی زما پروډکټ کې ویریشن نشته او دلته ما سره دی کې ویریشن اډ شوی دی، براون او گرین. دا به زه اډ ویریشن چې دی دا به زه واپس ختم کړم. ټیک شو. ها دلته چې دی پرایس، ریټیل پرایس چې دی زما د پروډکټ پرایس دی $12. ډسکاونټ په فلحال نه لګو. اس کے یو چې دی، اس کے یو تاسو د ځان نه ورکړئ. دا صرف تاسو د پروډکټ چې مطلب تاسو ته پته وي، تاسو د پروډکټ د ځان نه یو نوم ورکړئ. مثال زه به ورکم بریسلیټ، سوري بریسلیټ او جی ټی آی ان چې دی دام چې دی دا آپشنل دی، دا که تاسو ورکوئ یا نه. ها سټاک چې دی سټاک به زه زیرو کوم فلحال. دلته پروډکټ کمپلاینس، ګوره کیمیکل زما پروډکټ کې نشته، کارسینوجینز نشته، او چوکینګ هیزارد وارنینګ وغیرہ په دې کې نو وارنینګ اپلیکیبل. څه شو وارنینګ وغیرہ دې کې نشته. دا ډیټیل به تاسو اډ کړئ. بل دی ډینجرس ګوډز اور هیزارډس میټیریل. نو زما دې پروډکټ کې څه مطلب داسې میټیریل بالکل نشته. صحیح شو. اوس دلته ما تاسو ته ویل کنه ویټ ویټ چې دی زما د پروډکټ ویټ چې دی دا بالکل صحیح دی، ځکه چې دا پروډکټ د دې لیسټینګ چې دی آلریډي شوی دی په ټیک ټاک شاپ باندې. نو دا معلومات چې دي دا اکثر دا ټیک دي، لږ ډېر مسټیک ورکي ویریشن وغیرہ دا ورکي اډ شي پاتې ما ختم کړ. نو دلته چې ویټ ته به تاسو ډېر زیات خیال کوئ. صحیح شو چې دلته تاسو بالکل صحیح د پروډکټ چې کوم ویټ دی چې هغه تاسو ایگزیکټ هغه ویټ تاسو دلته اډ کړئ. دلته دی زما د پروډکټ ویټ دی 0.03. څومره شیپینګ دی؟ اسټیمیټډ شیپینګ 3.49. که مطلب دا تاسو نه په غلطۍ کې دلته ستاسو د پروډکټ ویټ چې دی هغه کم وي او هغه زیات کم وي او دلته مطلب اتوماتیکلی دلته زیات ولګي، نو دلته دا تاسو ته بیا ډېر غټه مسله کې امپیکټ کوي. لکه مثال دا زه زیات کړم، دا زه 2 کړم، 2 مې چې دا زه 2 کړم، دلته وګوره شیپینګ ما سره چې دی هغه زیات شو. صحیح ده. نو تاسو به کوشش کوئ چې دې ته خیال وکړئ چې بالکل ایگزیکټ ویټ چې دی هغه دلته اډ کړئ. نو دلته به کوم 0.03 3. صحیح شو. د دې نه بعد به موږ څه وکړو؟ سبمیټ فار ریویو په دې باندې به کلیک وکړو. اوس به زموږ لیسټینګ چې دی دا به ریویو ته لاړ شي او د ریویو نه بعد به دا اکټیو شي. لکه مثال دلته به زه بیک راشم، سوري دا پروډکټ ټیب ته ګوره دلته ما سره دا ریویو کې دی، دا به د ریویو نه لږ ټایم بعد وځي او دا به اکټیو شي. صحیح شو. دا به زه ریفریش کړم.
تاسو کتلی شي دا ما سره اکټیو شو. صحیح ده. خو دلته چې دی فیر، تاسو به کوشش کوئ چې په لیسټینګ باندې تاسو ډیر زیات محنت وکړئ. اوس دا ما ته پته وه د مخکې نه چې زما چې کوم امیجز دي دا صحیح نه دي، په دې باندې مطلب محنت نه دی شوی. تاسو به کوشش کوئ چې هر یو څیز چې دی هغه ستاسو واضح وي. په لیسټینګ اپټومایزیشن به تاسو ډیر زیات محنت کوئ. موږ نه یو مسټیک دا کیږي چې موږ صحیح د پروډکټ هنټینګ کې محنت کوو، مطلب پروډکټ چې دی هغه ښه پروډکټ چې دی هغه موږ فایند اوټ کړو، فاینلایز کړو. بیا چې کله مونږ لیسټینګ کوو په هغه ټایم کې مونږ د لیسټینګ نه ځان خلاص کړو. صحیح شو، مونږ هغې سره محنت نه کوو. نو لیسټینګ اپټومایزیشن چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی چې ستاسو امیجز چې دي د پروډکټ چې هغه هم زبردست وي، په هغې باندې هم تاسو محنت کړی وي، ستاسو ټایټل ډسکرپشن وغیره سب هر څیز چې دی هغه ستاسو بالکل زبردست وي. نو انشاءالله تاسو ته بیا ډېر ښه ریزلټ ملاوي. که چېرته تاسو د لیسټینګ نه ځان خلاص کوي، تاسو په لیسټینګ باندې محنت نه کوي که نه، نو ستاسو دې کار چې دی بیا هیڅ فایده نشته. چې تاسو سره هر څومره ښه پروډکټ وي، تاسو ته به ریزلټ د هغې نه ملاویږي. نو کوشش کوئ لیسټینګ اپټومایزیشن باندې محنت وکړئ. اوس دې کې چې دی زما مسله به کوم ځای کې ده؟ زما مسله په امیجز کې ده. تاسو کوشش کوئ چې په لیسټینګ اپټومایزیشن باندې ډیر زیات محنت وکړئ. څنګه چې تاسو پروډکټ هنټینګ باندې محنت کوئ، کوشش کوئ چې دغه رنګ په لیسټینګ اپټومایزیشن باندې محنت کوئ. دا خو ما مطلب داسې ووایه چې ما د دې نه ځان خلاص کړو. ما چې څنګه لیسټینګ وکړو دا صرف یو ډیمی کلاس و، یو ډیمی ویډیو وه، د دې لپاره چې تاسو ته صرف دغه وښیم چې مطلب په ټیک ټاک شاپ باندې لیسټینګ څنګه کیږي. نور چې دی تاسو به د دې نه ځان نه خلاصوئ. هر یو څیز چې دی پراپر او صحیح چې دی هغه به تاسو کوئ. هر یو سټپ چې دی هغه به تاسو بالکل صحیح کوئ او احتیاط سره به یې کوئ. صحیح شو.